بیا چې لاړ شو ډېر په ادب سړی په چوکۍ باندې کښېني. بیا چې کله خبرې نوبت راشي نو هغه کلمات ښه سنجیده کوو. هر یوه خبره کله کله کیدای شي ځان سره یاداشت ونیسي سړی، د همغې نه سړی لولي چې د خبرو کلماتو کې څه هغه رانشي او وزیر صاحب خفه نه شي چې ګوره تا خبرې ځان سره راوړي او خبرې غیر منظمې دي. نو ځکه هغه خبرې ښه نوشته باندې، ښه کوم په الفاظو باندې، ښه په ادب باندې، په احترام باندې خبره ورته وړاندې کوو او هغه سړی هم سړي ته متوجه وي چې ودرې دا خبرې الفاظ څنګه بیانوي. نو که دغه احساس د انسان په ذهن کې او په زړه کې پیدا شي چې الله پاک شته دی، موجود دی، نو انسان به داسې کار نه کوي چې په هغې باندې الله پاک خفه کېږي. ځکه موږ د وزیر او د رئیس جمهور او د صدر اعظم او د نور خلکو خیال ساتو چې داسې خبرې موږ د خولې نه ونوځي، داسې عمل را نه ونشي چې سړی پرې خفه شي. نو چې کله د الله پاک موجودیت موږ احساس پیدا شي او موږ وایو چې الله پاک موجود دی، نو په هغې صورت کې موږ هر عمل چې کوو ډېر په احتیاط به کوو. لکه د صحابه کرامو په باره کې راځي چې کله به صحابه کرامو اودس کولو نو چې اوداسه ته به جګدل نو رنګ به تک زیړ شو، یو قسم هغه به ورباندې راغی. نو چا به چې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده چې کله ته اودس کوې رنګ دې تک زیړ شي او دا وجود دې داسې تغییر پیدا کړي، وایي ته نه پوهېږې چې زه اوس د چا دربار ته ودرېږم؟ د هغه خالق او مالک دربار ته ودرېږم چې ټول کائنات او ټول مخلوقات یې پیدا کړي. زما روزي د هغه په لاس کې ده، زما زندګي د هغه په لاس کې ده، زما مرګ او ژوند د هغه په لاس کې ده. نو د هغه دربار ته چې ودرېږم نو کم از کم زه باید ځانم پاک کړم، وجودم پاک کړم، اودس وکړم او د هغې نه وروسته د خپل لباس هم وګورم چې لباس یې پاک وي. په کوم ځای کې چې زه ودرېږم خپل رب ته هغه ځای هم باید پاک وي. دا د لمانځه یو شرایط انشاءالله وروسته په دې باره کې به تفصیلي خبره وکړو. نو دغه خبره چې کله د الله پاک دربار ته سړی ودرېږي نو دا احساس به کېږي چې زه د داسې چا په مخ کې ودرېږم چې دا د ټولو باچیانو باچا دی، د ټولو رئیس جمهورانو رئیس جمهور مشر دی، دا د ټولو مخلوقاتو رزق او روزي د هغه په لاس کې دی، ټولو مخلوقاتو عزت او ذلت د هغه په لاس کې دی. دا ټوله دنیا په یو کن کې ختمولی شي او په یو کن کې جوړولی شي. نو هر څه د هغه په اختیار کې دي. اوس چې داسې ذات په مقابل کې چې سړی ودرېږي نو کم از کم د په زړه کې، د په ذهن کې، د په وجود کې یو قسم روب، یو قسم اثر او هیبت وي. نو ځکه چې په مانځه باندې سړی ودرېږي، صحابه کرام به چې کله ودرېدل نو یو قسم د دنیا او د مافیها نه به یو روایت کې راځي چې حضرت علي کرم الله وجهه یو ځلې زخمی شو او د هغه په وجود کې یو غشی بند شو. نو خلک ورغله چې امیرالمؤمنین څنګه به کوو، دا غشی به تا د وجود نه څنګه وباسو؟ نو هغه ورته ویلې چې دا خو مشکله ده، ځکه دلته انستیزي نشته، بېهوشي نشته. نو تاسو صرف یو کار وکئ چې زه کله په مانځه باندې ودرېدم نو تاسو مانځه په وخت کې راشئ، دا غشی د ما د وجود نه وباسئ. نو چې کله حضرت علي کرم الله وجهه په مانځه باندې ودرېدلو او دا کوم کسان چې مسؤول او معذب په چې دا غشی باید وباسي، هغه چې دی په مانځه ودرېږي، مانځه به دی ودرېږي، دنیا او د هر شي نه به دی بیا نور بېغمه و، هېڅ شي ته به هم توجه نه و. نو خلک راغلی د وجود نه دا غشی وایستو او دی هېڅ هم پوه نه شو چې ما د غشي نه د وجود نه مې هغه غشی ایستل شوی دی. ځکه دی داسې د الله پاک په دې دیدار او په دې ملاقات باندې داسې مصروف او داسې دی غرق و په دې هغه کې چې هېڅ په دې احساس باندې دا احساس محسوس هم نه کړه چې داسې یو څه خبره شوې ده. نو ځکه د انسان د ایمان یو تقاضا، ایمان بالله کې یو خبره دا ده چې موږ الله پاک موجودیت او شتون ومنو چې هغه شته دی. نو چې کله شته دی چې موږ او تاسو د مور او پلار خیال ساتو، د هغوی په مخ کې بېادبي نه کوو، چا سره ټوکې نه کوو. مور او پلار ته حتی کله هم داسې نه دی اورېدل شوي چې چا د مور او پلار ته خپل نوم اخیستی، پلار ته ویلي چې پلانکیه یا مور ته ویلي چې پلانکیه، داسې کله نه ده شوې. او نه ده شوي دي چې مور او پلار سره چا غېږه نیولي او یا ورته ویلي چې بس پیسې راجع کړي راځه ما سره کشتي ونیسه، داسې کله هم نه ده شوې. او حتی د هغوی په مخ کې چې کله مې سر یې ټیټ نیولی چې مور او پلار څه ورته وایي نو ډېر په احترام ورته وایي چې بس چې هر څه تاسو وایي زه یې منم. دغسې د مشر سړي په مقابل کې یا د استاد په مقابل کې چې موږ او تاسو دومره د اثر لاندې راځو، دومره د تاثیر لاندې راځو چې د هغه خیال ساتو، هغه ته ټول شی وجود ته خپل ځان تسلیمو. نو چې کله د داسې ذات په مقابل کې چې هغه د ټولو کائناتو خالق، رب، پالونکی، روزي ورکوونکی، ذلت او عزت ورکوونکی، دوزخ او جنت د هغه په لاس کې دی. هغه رضا د انسان هر څه دپاره هر څه مشکلات حلوي، او که نارضا شو نو معنی دا شو چې انسان هر څه تباه او برباد شو. نو چې کله موږ دغه صفت وپېژنو د الله په قدر و منزلت، نو موږ به په خپل اعمالو کې خامخا تغییر راولو. نو اولینه خبره په ایمان بالله کې دا ده چې موږ او تاسو لکه څنګه چې د مور او پلار په مقابل کې، د استاد په مقابل کې، د وزیر، رئیس جمهور، صدر اعظم په مقابل کې دا خپل ځان داسې لاندې بولو، ښکته بولو، د هغه خبرې ته غوږ نسو، د هغه احترام ساتو. نو داسې فکر وکړه چې د الله په مقابل کې خامخا باید احساس را پیدا شي. او همدغه د ایمان اصلي تقاضا ده. او ایمان بالله چې
چې کلم د سړي کلک شي او په ذهن کې راشي دا موجودیت، نو بیا هر عمل چې کوي هغه عمل خامخا په مستقیمه لاره باندې برابر وي. نو موږ تاسو ویلې چې ایمان بالله چې کوم یو دی دا شپږ ارکان لري: ایمان په الله، ایمان په ملایکه، ایمان په کتابونو، ایمان په رسولانو، ایمان په آخرت او ایمان په تقدیر باندې. په دې کې اولین رکن او مهمترین رکن چې کوم یو دی هغه ایمان بالله دی. په دې ایمان بالله کې 15 خبر ان شاء الله موږ تاسو ته شریک کوو. د هغې نه اولینه خبره دا ده چې انسان ومني دا خبره چې الله پاک موجود دی، الله پاک شته دی، او د ده موجودیت لکه څنګه چې د استاد موجودیت په موږ باندې اثر لري، د مور او پلار موجودیت په موږ باندې اثر لري، د مشر سړي موجودیت په موږ اثر لري، د یو پروفیسر او د یو ډاکټر موجودیت په موږ باندې اثر لري، د هغه خپلې خبرې کنټرولو د هغه په مقابل کې. نو دغسې د الله پاک موجودیت او شتون باید په خپله زندګۍ کې موږ احساس کړو چې هغه شته دی، هغه موجود دی. نو چې کله موږ هغه ته ودرېږو، څه خبره کوو، څه عمل کوو، نو د هغه موجودیت موږ احساس کو. لکه جبرئیل علیه السلام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې مل احسان، احسان څه دی؟ هغه ورته وویل چې د الله پاک داسې عبادت وکړې لکه چې ته الله پاک ګورې. نو چې یو سړی مخامخ چاته ولاړي نو د هغه په مخ کې خو نه هغه ته کنځلې کوي، نه ورته بدرد وایي، نه ورته نه د هغه غیبت بیانوي، او بلکې د هغه په مقابل کې د خپل ځان داسې کمزوری بولي احساس کوي. څومره چې د هغه درجه پورته کېږي هماغونه د انسان هغه قدر و منزلت او حیا او هغه چې دی دا زیاتېږي ورسره. نو دا د ایمان هغه د ایمان بالله د 15 خبرونه اولینه خبره دلته دا و چې موږ تشریح کړه چې د الله پاک موجودیت انسان په اعمالو باندې او په کردار باندې باقاعده اثر لري، او د هغې اثر لاندې به انسان راشي او همغسې خپل اعمال کنټرول کړي لکه مخامخ یو مشر ورته ولاړي، یو مور پلار ولاړي، یا استاد ورته ولاړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.